حدیث مبارک کی راضی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وخيار سړی هغه دی پتا سو کی وخيار سړی هغه دی چې خپل نفس په کنټرول کې وساتو وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه چې وروسته کوم حالات را روان دي د هغې دپاره څه کوي تیاری کوي. علماو د دې حدیث مبارک مختلف تشریحات کړي دي. یو وی وخيار سړی هغه دی چې هغه د ځان سره د خپلو اقوالو د خپلو افعالو د خپلو احوالو محاسبه کوي. څه کوي؟ محاسبه کوي. محاسبه د خپلو اقوالو د ځان سره دا ده ته سحر را پاسېدلی او اوس سملاستې جمع دی که نه جمع خو راغلی دی بړستنې په ځان باندې اچو کمبلې په ځان باندې اچو ځانونه پټ کو نو توره تیاره شوه چې ځان باندې کمبل راواچو توره تیاره شوله ماسخوتن سملاستې نو د ځان سره حساب وکړه سحر را پاسېدلی ومه ماسخوتن شو زما د ژبې نه د الله ذکر څومره شوی زما په دې ژبه باندې درود شریف څومره ویلی شوي دي او په دې ژبه باندې ما کنزل څومره کړي په دې ما غیبت څومره کړی په دې ما چغلي څومره کړې ده په دې باندې ما د بل سپکاوی څومره کړی دی دا حساب د ځان سره وکړه که نه نو که په دې ژبه د الله ذکر ډېر کړی و نو وایه شکر الحمدلله د الله شکر ادا کړه خو که په دې ژبه ټوله ورځ تېره شوې ده او د الله نوم پې نه ده راغلی په دې غیبت راغلی په دې کنزل راغلی په دې چغلي راغلی ده نو د الله په دربار کې توبه وباسه توبه وباسه دا ځان سره د اقوالو حساب دی د خپلو اعمالو حساب کوه د ځان سره سحر چې راپاڅېدم شپه شوه را باندې ماسخوتن شو را باندې د سحر نه واله تر دې ټیمه پورې ما د دې لاس نه خیر چاته څومره رسولی دی نقصان مې چاته څومره رسولی دی په دې خپو مې د نیکۍ کارونه څومره کړي دي د بدۍ کارونه مې څومره کړي دي مونځ مې په ټوله ورځ کې څومره کړی دی نور د دنیا کارونه مې څومره کړي دي د خپلو اعمالو به د ځان سره څه کوي حساب به کوي نو که چېرته تا تمامه ورځ کې د نیکۍ کارونه ډېر کړي د ګناه کارونه دې کم کړي نو بیا ووایه شکر الحمدلله خو که په ټوله ورځ تېره شوه ستا نه د نیکۍ کار نه دی شوی تش په دنیا پسې منډه 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 نه بیا د الله په دربار کې څه وباسه توبه وباسه وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وروسته چې کوم حالات را روان دي دې دپاره به دی څه کوي تیاری کوي والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله نبی علیہ السلام فرمایي بیوقوف انسان کمکل انسان هغه دی چې د خپل خواهش تابعداري کوي زړی چې څه غواړي هغه کوي حلال او حرام نه ګوري ناروا او جایز نه ګوري خو چې څه په زړه کې راله هغه کوي وتمنى على الله او په الله تبارک وتعالی باندې لوی لوی امیدونه ساتي هلکه مونځ نه کوي نه مړه الله زما تبارک وتعالی مونځ ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي هلکه ګیره نه فرېدي الله غفور رحیم دی به ګیرو بخل نه کوي زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالی زما پیسو ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي ما با نو زمونږ پښتانه وایي چې څه دې کرلي نو هم حق به علي چې څه دې کرلي هغه به اخلي چې غنم دې کرلي غنم به اخلي او چې وربشې دې کرلي نو څه به اخلي وربشې به اخلي د غنمو نه ته وربشې نشي اخیستی ټیک شو که نه الله تبارک وتعالی غفور رحیم دی خو چې تا څه کرلي د هغې به صدر کې بیا به در باندې نور رحم وکړي دا لقمان حکیم نه دی دی غلام نو دی یو سړي واغستو او الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی دی او د ده په نوم باندې یو صورت دی سوره لقمان د په نوم باندې په قرآن کې یو صورت هم دی سوره لقمان دا غلام وګوره یاد وساته نو چې کله د خپل مولا واغسته په بازار کې که نه او کور ته یې راوستو نو دله داسې یو کوټه ورکړه ده وایي دغې کې پاتې کېږه ځان نه نو چې شپه شوه او دغې کوټې ته ننوته که نه نو خپل مالک ته یې ماله به صرف یو جانماز راکړي څه راکړي یو مسله ماله راکړه صرفو نو دله جانماز ورکړه مسله یې وله ورکړه دی به په هغې باندې ناست و په هغه کوټه کې والله به یادو د الله ذکر به کوو عبادت به کوو څه ټایم د شپې تېر شو نو دی پاسې د ورغې په دې خپل مولا پسې په دې آقا پسې ورغې وی پاسه الله یاد کا پاسه الله یاد کا هغه ورته مړه زه الله غفور رحیم دی ماما پاسه الله غفور رحیم دی دی ټیک شو راغې بیا د الله په ذکر کې مشغول شو څه ټایم تېر شو
وی زه زما د مولا به لږ خوب پوره شوي چې اوس یې راپاسوم چې دی پسې لاړ وی پاسه الله یاد کا هغه ورته وی زه مړه الله غفور رحیم دی بیا راغی چې کله د چربان ټیم شو د تهجد ټیم شو که نه ویره دا ډېر بختور ټیم دی چې اوس خو یې راپاسم خوب به یې پوره کړی نو چې دی به د خپل مولا پسې لاړو وی راپاسه د تهجدو ټیم دی هغه ورته مړه څه تنګول دي راغسې زه مړه الله غفور رحیم دی الله به ما وبخي الله زما د شپې ودرېدو ته ضرورت نه لري ټیک ته دی ته راغی چې سار شو د مولا لږې وربشې واغستې دي مالي کې او دلی ورکړې وی دا واله په پټي کې وکره دا وکره لګي اوس غلام د کار خو به کوي که نه د چې هغه وربشې واغستې سیر 2 سره یې وربشې وي نو لاړو او دکاندار ته وي مال یو 2 سیره باجره راکه څه راله راکه یو 2 سیره باجره راکه نو چې باجره یې واغسته نو لاړ هغه یې وکرله باجره یې وکرله وربشې پرېښودې وخت تېرېدو چې مالک لاړ پټي ته که نه اوس په پټي کې د وربشو په ځای باجره ولاړه ده دی راوغوښته ویل که دا داسې چل کړی دی تا له خو ما وربشې درکړې چې دا وکړه په پټي کې خو باجره ولاړه ده وي دا نو ما باجره کرلې ده که نه ما څه کرلې ده وي تا ته ما باجره ویلي نو ده ورته الله غفور رحیم دی کرلې مې باجره ده خو وربشې به شي که نه څه به شي ما وکرله باجره خو الله غفور رحیم دی الله مهربانه ذات دی خو هر څه کولی شي دې نه به راله څه جوړه کړي وربشې جوړې کړي مالک ورته ډېر بېوقوفه انسان دی ډېر بېوقوفه قمقل انسان دی کرلې دې باجره ده او الله به دې وربشې جوړې کړي الله داسې کوي هغه ورته وایي زه خو درتم داوام که نه ما خو درتم داوې که نه چې د شپې خوبونه کوه نافرمانۍ کوه د الله او الله به دې په مفتو کې وبخي خو چې څه دې کرلې هغه به درته میلاویږي که نه او مالک پوه شو چې دا خو یې راله سبق راکړو دا یې راله څه راکړو دا خو زه د پوه کولم چې ګورې دنیا کې دې څه کړي په آخرت کې به هغه میلاویږي الله داسې غفور رحیم نه دی چې څه دې کړي هغه به درته میلاویږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیوقوف انسان عاجز انسان هغه دی چې کوي ګناه او امیدونه د الله تبارک وتعالی نه ساتي چې الله به ما وبخي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې په ما باندې اتیا فیری درود وایي اتیا فیری په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتیا فیری درود وایي الله تبارک وتعالی به د اتیاو کالو ګناهونه معاف کړي دا شان ته چې کله چېرته په مقبره باندې تېرېږئ نو هم درود وایئ ځکه روایتو کې راځي وی حسن بصری رحمه الله لره یو زنانه راله د هغې پیغله لور مړه وه ځوانه جانه لور یې مړه وه حسن بصری رحمه الله ته دې زنانه ویل وی ماله داسې څه عمل راکړه چې زه د خپله لور په خوب کې وینمه چې دا په څه حالت کې ده حسن بصری رحمه الله هغې ته څه کلمات وښودل دا ووایه تا ته په خوب کې هغه راشي یو څو ورځې پس دا زنانه راله او حسن بصری رحمه الله ته وفرمایل ما خپله لور ولیدله په خوب کې خو په ډېر بد حالت کې مې ولیده د هغې په بدن باندې تانبې جامې پرتې دي کپړې د تانبې دي د اوسپنې د تانبې او په غاړه کې د اور توق پروت دی او په خپو کې د اور بیړۍ غټې غټې پرتې دي په دې حالت کې مې خپله لور ولیدله حسن بصري رحمه الله چې د هغې دا خوب واورېدو نو افسوس یې وکړو خو ډېر ناکاره خوب دی هغه زنانه هم په جړا باندې واپس لاړه څه ورځې تېرېدې حسن بصري رحمه الله هم دکه جنۍ په خوب کې ولیدله په خپله یې ولیدله یو جنۍ د خوب کښېني چې په سر باندې د سرو زرو تاج پروت دی او ډېره ښایسته خوشحالو کې ده حسن بصري رحمه الله هغه ولیدله جنانه ورته وایي هغه جنۍ ورته وایي زه دې وپېژندلم حسن بصري رحمه الله ورته وفرمایل نه زه خو دې نه پېژنم
وی زه د هغې ښځې لور یم چې کومه ورځ کې تاله مخکې راغلي وه او زه یې په خوب کې لیدلې یم زه هغه جینۍ یم د هغې هغه لور یم حسن بصري رحم الله ورته وفرمیل وي دا څنګه ستا د اچانک حالت بدل شو هغې خو په خوب کې داسې لیدلې وي چې په بدن دې د تانبې کپړې دي په مرۍ کې دې توق پروت دی په خپو کې دې بیړۍ پرتې دي او اوس د جنت په نعمتونو کې ناسته یې او په سر دې تاج پروت دی دا څنګه اچانک حالت دې بدل شو هغې ورته وي په دې مقبره کې مونږ 550 کسان د الله په عذاب کې گرفتار وو 550 مړي 550 مړي په دې مقبره کې د الله په عذاب کې گرفتار وو خو نو څنګه دې خلاص شوی په دې لاره باندې یو تن تېرېدو او هغه یو ځل درود وویل په نبي علیه الصلاة والسلام باندې یو ځل چې درود وویل په نبي علیه الصلاة والسلام باندې الله تبارک وتعالی هغه 500 کسان د الله د عذاب نه ورته خلاصې ورکړو هغه 500 کسان الله د خپل عذاب نه خلاص کړو د دغه یو ځل درود ویلو د وجې نه چې په مقبره باندې هم تېرېږئ نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه وایئ درود وایئ مړو ته ډېر زیاته فایده رسي اولئک الذین دغه هغه کسان دي اشتروا الضلالة خوښه یې کړه ګمراهي بالهدى په هدایت باندې فما ربحت فس ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت د دوی وما کانو او ندی دوی مهتدین سملار مندون کی مثلهم مثال د دوی او مثال د وحی یعنی مثال د کافرو د مکه او د مثال د نبی علیہ السلام مثلهم مثال د دوی او د وحی کمثل الذی فشان د هغې کسته استوقد نارا چې بل کړي اور یعنی نبی علیہ السلام مثال داسې دی لکه په توره تیاره کې چې انسان رڼا وکړي فلما اضاءت فظهر کله چې رڼا کې دا اور ما حوله چار چاپیره د دنه ذهب الله بوزي الله تبارک وتعالی بنورهم رڼا د دوی وترکهم او فرید دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون دوی هیڅ نه ویني سمون دوی کاڼه دي بکمون دوی چاړاګان دي عمیون رړانده دي فهم فز دوی لا یرجعون نه راګرځي حق ته غوږونه شته ژبه شته سترګې شته خو حق پې نه پېژني او کصیب یا مثال د دوی پشان د باران واله دی سړی چې په باران کې وي من السماء د برنا فيه فاغي کې ظلمات تیاری وي ورعد غړزګړز وي وبرق او برېښنا وي یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یاري د مرګ نه په منافق باندې آیتونه د جهاد په قرآن کې داسې لګي لکه تندر د اسمان والله الله تبارک وتعالی محیط راګیرون کې دی بالکافرین کافرانو لرا یکاد البرق نزدې د چې برېښنا یختفو وتختوي ابصارهم طاقت د سترګو د دوی کلما هر کله اضاء چې رڼا شي لهم دوی ته مشو نو دوی ځي فيه فاغې کې مطلب دا دی په منافق چې په دین اسلام کې په شریعت کې خپله فایده ایني بیا په شریعت عمل کوي واذا اظلم او هر کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قامو نو بیا ادریږي چې کله په دین اسلام کې خپله فایده ورته نه ښکاري بیا پې عمل نه کوي ولو شاء الله کو چرې غوښتلی الله تبارک وتعالی لذهب خامخا بوتلی به بسمعهم طاقت د اورېدو د دوی و ابصارهم طاقت د لیدو د دوی ان الله یقینا الله تبارک وتعالی علی کل شیء قدیر فهر سیز باندې قادر دی یا ایها الناس اعبدوا
اے خلقو بندگی وکئ ربکم الذی درفس تاسو خغی ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین او خغ کسان من قبلکم چې وړاندې تاسو نو پلار نکدي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ویریږئ د الله نه الذي الله تبارک وتعالى خذات جعل غرزولی دا لكم الارض استاسو د فائدې د فارز مکا فراشا فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل راوروي من السماء دبرنا ماء ابو فاخرج فسروباسي به فدي ابو سرا من الثمرات دميونا رزقا لكم د فار د خوراک ستاسو فلا تجعلوا فسمگر زوي لله الله تبارک وتعالى لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې پوهیږئ تاسو چې دا هر څه کوونکی الله دی وان کنتم کوچریئی تاسو فی ریب فشک مما د هغې قرآن نه نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې فاتو فسروړئ بصورت یو صورت من مثله په مثل د قرآن ودعو روبلئ شهداءکم گواهان خپل گواهان مراد مشران خپل دي من دون الله سوا د الله تبارک وتعالی نه ان کنتم صادقین کوچریئی تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا قرآن نبی رسول الله د ځان نه جوړوي فإن لم تفعلوا فاسکو چری اونکو تاسو دا کار ولن تفعلوا او هیڅ چری نشئ کولی فاتقوا النار التي فاسو یریږئ د اور خغینا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دی والحجاره او ګټي د جهنم اور دومره ګرم دی چې ګټي هم سیزي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د فار د کافرو وبشر الذین او زیر ورکای کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم یقینا د دوی د پاره جنات جنتون دي تجری بیږي با من تحت الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه کلما هر کلا رزقو چې رزق ورکړی شي دوی ته منها تدینا من ثمرة سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالو نوای بدوی هذا الذي دا خو خغه میوه ده رزقنا چې راکړی شي مونږ ته من قبلو مخکې په دنیا کې و اوتو ور بکړی شي دوی ته به دا میوي متشابها فرنگ کې یو شان او په خوان کې بل شان ولهم دوی د پاره فیا په د جنت کې ازواجن بیبیانی بوی مطهرتن فاکی کړي شوی وهم او دوی با فیا په د جنت کې خالدون همیشوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الفاتحة دا مکی صورت تے د مکی صورت مطلب دا دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منوری د هجرت نمخ کې دا صورت نازل شوه دے نو سورہ فاتحه دا مکی صورت تے بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالی الرحمن چې عام مهربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے الحمدللہ طول تعریفنا للہ خاص اللہ تبارک و تعالی لردی رب العالمین چفالن کے د مخلوقات دے الرحمن عام ربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے الرحمن عام مهربان دی په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو مهربان دی دواړو له روزي ورکوي الرحیم خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمن باندې بیا رحم شته او په کافر نشته مالک واقدار دی یوم الدین د ورځې د قیامت ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کو و ایاک نستعین خاص تانا مدد غواړو
اهدنا الصراط المستقیم او خی مونږ ته لار برابره صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې انعام کړي تا پاغي باندې چې هغه انبیا دي صالحین دي شهدا دي نیکان خلق ته غیر المغضوب علیهم نلار دای کسانو چې غضب کړي شوی پاغي باندې چې يهود دي ولضالین نلار د گمراهانو چې نسوارا دي آمین الله قبول کړي دا دعا زمونږه سوره بقره دا مدنی سورت ته د مدنی سورت مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته د هجرت نه پس دا سورت نازل شوه دی بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالى الرحمن چې عام ربان دی الرحیم خاص رحم کون کې دی الف لام میم الله تبارک وتعالى فوده پمانه د دې حروف ذالک الکتاب د کتاب چې دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی فاغی کې کتاب نه مراد قرآن دی هدن هدایت ته للمتقین دفار د متقیانو ځکه فائدت صرف متقیان اخلي الذين دا متقیان خا کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة پابندی کوي د مانځو ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې ورکړې مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي والذین او دا متقیان خا کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بما فهغه کتاب باندې انزلا چې نازل کړي شوی دی الیکا تا مراد تینا قرآن دی وما او فهغه کتابونو باندې انزلا چې نازل کړي شوی دی من قبل کا مخکستانا مراد تینا نور اسمانی کتابونه دي تورات زبور انجیل دغه شانت نور اسمانی صحیفه وبالآخرته او په آخرت باندې هم دو یوقنون یقین ساتي اولئک دغه کسان چې دي دا کم صفاتونه چې ذکر شو علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوینا و اولئک او دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دوی دي کامیاب ان الذين یقینا خا کسان کفرو چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کو چریته و یری دوی لرا ام لم تنذرهم یا ون یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی زکه د دوی کفر د وجه د زد نه دی د نافوی د وجه نه دی د زد د وجه نه دی زکه ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولې الله تبارک وتعالى على قلوبهم پزړونو داغي باندې وعلى سمعهم په وګونو داغي باندې وعلى ابصارهم پسترګو داغي باندې غشاوه فردی دي ولهم داغي د پاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ومن الناس زنی د خلقنا من خاصوک دی یقولو چې وای په خله باندې آمنا مون ایمان راوړې بالله فالله تبارک وتعالى باندې وبالیوم الاخر فورز د اخرت باندې وما هم او حال دا دی چې ندی دوی بمؤمنین ایمان راوړون کی پزړه سره صرف په خله مون ایمان راوړې یخادعون الله چل ول کوي دوی د الله تبارک وتعالى سره والذین او دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړې دي په خپل ګمان باندې دوی چې موږ دوکه ورکو وما يخدعون او دوی چلول نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو خپل سره وما يشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم فزړونو د دوی کې مرض د منافقت ته فزادهم الله پزیات کی دوی لره الله تبارک وتعالى مرضن دا مرض خیر د ورتا ولهم دوی د پاره عذاب الیم عذاب دې درناک بما کانوا پسب داغي چې دوی یکذبون چې دروغ وایي
واذا قیل لهم هر کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا رانې مکوئ فی الارض فزمکه کې قالو نوای دوی انما نحنو یقینا مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی ورانی کوونکي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي واذا قیل لهم او هر کله چې وویلی شي دوی ته آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناس سرنګ چې ایمان راوړې دی کامل خلکو الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه دا کامل خلک دي قالو نوای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء سرنګ چې ایمان راوړې دی بی وقوفو صحابه کرام ته نعوذ بالله بی وقوفو وي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی دی بی وقوفه ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين او هغه وخت چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالو نوای دوی آمنا مون ایمان راوړې دي واذا خلو او هر کله چې ځان لشي الی شیاطینهم د خپل شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي قالو نوای دوی انا معکم یقینا مون تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي په مسلمانانو پورې الله تبارک وتعالی یستهزئ سزا به ورکړي د ټوکو بهم دوی ته ویمدهم او پریدي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی د دوی کې یعمهون حیران او پریشان ان الله یقینا الله تبارک وتعالی لا یستحیی باک نکوي ان یضربا چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة د ماشي فما فوقها یا پورته د ماشي نه په وړوکوالي کې د ماشي نه د وړوکې څیز ولې نه وي خو چې حق په ښکاره کېږي الله بیان کوي فاما الذين فسخا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون فزدوی پوهیږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه واما الذين او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی فیقولون فزدوی وایي ماذا اراد الله سإراده کړي الله تبارک وتعالی بهذا مثلا پدی مثال سره یضل به ښکارا کوي پدی سره گمراهی کثیرا د ډیرو خلکو ويهدي او هدایت کوي به پدی مثال سره کثیرا ډیرو خلکو ته وما یضل به او نه گمراه کوي پدی مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان الذين دا فاسقین خغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوزن د الله تبارک وتعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوط والی دا غینا ويقطعون او فریکوي ماخه احکام امر الله چې حکم کړی الله تبارک وتعالی به پاغي باندې ايو صلات د پی وسوالي الله چې د کوم کارونو د پی وسوالي حکم کړی هغه دوی ماتي ويفسدون ورانه کوي فل ارض فزمکه کې اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دوی دي تاوانیان کیف تکفرون سرنګ تاسو کفر کوي بالله فالله تبارک وتعالی باندې وکنتم او وی تاسو امواتن نش فاحیاکم نشته کړی تاسو د نشته کړی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو ثم یحییکم بیا بجوند کی تاسو فورز د قیامت ثم الیه بیا بدغ الله تبارک وتعالی طرف ته ترجعون تاسو واپس کړی شئ هو الذی الله تبارک وتعالی خغ ذات ته
خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د فایدې دپاره ما خغسو فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا یې قصد وکړو الى السماء اسمان ته فسواهن پس برابر کړ دی لره 7 سماوات و اسمانونه وهو او د الله تبارک وتعالی بكل شيء علیم په هر څیز باندې پوه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ هر کله چې او فرمایل ربستا للملائکتی فرشتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کونکې ما فی الارض فزمکه کې خلیفتا یو خلیفہ قالو نو او فرمایل پرشتو اتجعلو آیا پیدا کئی تو فیها پدزمکه کې من خغسوک یفسدو چورانه بکوی فیها پدزمکه کې ویسفک الدماء او توی بوینی د یو بل ونحنو او مونگا نسبحو تسبیح بیانو بحمدک سردستاینستا ونقدس لکا او پاکی بیانو تعالی رد ناکارو صفتننا قال او فرمایل الله تبارک وتعالی انی یقینا زچما اعلم فویما ما پاغس باندې لا تعلمون چې تاسو فی نه فویږئ وعلم او خودل آدم الاسماء آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته نمونه كلها د ټول سيزونو یعنی بقدر ضرورت چې کم سيزونو د هغه آدم علیہ السلام فرشتو ټول ته په یو ځای نمونه خودل شو ثم عرضهم بیا پیش کو دیلرا علی الملائکتی ففرشتو باندی فقال فسو فرمایل الله تبارک وتعالی انبئونی خبر را کای ماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې سيزونو باندې یعنی دا کم سيزونه چې ما درته خل د دې فواید سدي نو فرشتي غو خوراک اسخاک نه کوي هغه ته دغه صفته لګیدله ان کنتم صادقین کوچریه تاسو رښتینی قالوا نو فرمایل فرشتو سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشت علم مونتا الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته ښودلی دی انك یقینا تو انت العلیم الحکیم تفوی او حکمت والی قال او فرمایل الله تبارک وتعالی یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم پنمونو د دې سيزونو باندې فلما فظهر کلا انبئهم چې خبر ورکو دویتا باسمائهم پنمونو د دغه سيزونو قال او فرمایل الله تبارک وتعالی الم اقول لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم یقینا ز ډیر فویما غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او فویما ما پایس باندې تبدونا چې تاسو ښکارا کوي وما فایسو کنتم تکتمون چې تاسو پټوي وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې او فرمایل مونږه للملائکتی فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا پس دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او لوی وکړه وکانا او شده من الکافرین د کافرینونا وقلنا اویل مونگا یا آدمو اے آدما اسکن اوسا انتا تو وزوجکا او بیبستا الجنتا پا جنت کے وکولا او خری منها ددینا رغدن پریوانا بیبینا تو حوا بیبی مراد دا آدم علیہ السلام بیبین حيث شئتما کم ځای چې خوښی شي ستاسو د دواړو ولا تقربا او مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته یو بوټی ورته وښولی شو چې دا قسم بوټی به نه خورئ فتکونا یعنی کو چرته نږدې شوئ نو فتکونا فشئ به دواړه من الظالمین د ځان نه درجې کمونکي فأزلهما الشیطان فسوخوی والدی دوارو لر شیطان عنها پسبب د دیونی سرا فأخرجهما نفسویستلی دا دوارا مما دا اغزینا کانا چی ودوی فیه فاغی کی وقلنا اوی منگا احبتو کشی
بعضکم بعض استاسنا لبعض د نور بعضو د پارا عدو دشمنان بوي ولکم او استاسو د پارا فی الارض فزمکه کې مستقر زید قراری بوي ومتاع او سامان الہین تر یو وخت پوری فتلقى فس ازدکڑی آدم علیہ السلام من ربی درخفلنا کلمات یوسو کلمی نا اغی والوستی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دغ کلمات الوستل فتاب علیه نفس مهربانی وکړي الله تبارک وتعالى په د باندې انه یقینا دغ الله تبارک وتعالى هو التواب الرحیم اغه توبه قبلون کې مهربان دی قلنا اوی مونږه اهبطوا کوشي منها د دې جنتنا جميعا طول فاما ياتينكم فاسكو چرتراشي تاسو ته مني زما د طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع فسچاچ تابیداری وکړه هدایا د هدایت زما فلا خوف عليهم فسنبير پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنشي والذین اوخا کسان کفرو چې کفر کړي دي وکذبوا او نسبت د دروغ کوي بیااتنا آیاتونو زمونږ ته اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی با فیها په دې اور کې خالدون همیشوي